د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نوم په اسمان کې نوم احمد او په ځمکه نوم محمد. اوس سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عام طور بتا سو اوریدلی وی چې اولین او اخرین وای. په دې موضوع باندې لګوندې خبره چېړم، الله دې وکړي چې تاسو په پوه شئ. بعض روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. زه هغه وخت کې نبی وم چې د آدم علیه السلام لا خمبیر پروتو او جوړ شوی نو. بل روایت راځي چې اول ما خلق الله نوري، اول الله پاک زمان نور پیدا کړي. دا قسمه روایتونه ډېر زیات دي. دې روایتونو باندې په اعتبار د سند وغیرہ سره علما جرح کوي چې سندن دا روایت چې دي دا کمزوري دي. سندن دا روایت کمزوري دي، خو اوس برازو قرآن ته. قرآن خو سندن کمزور نه دی کنه، روایات د حدیث وغیرہ کا سندن کمزوری دي، لیکن قرآن کریم چې دی دا خو سندن کمزور نه دی کنه. دا خو متفقون علیه خبره ده چې قرآن لفظ په لفظ چې دی دا د خدای کلام دی او تر اوسه مغه سي باقی دی چې څنګه نازل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کا اولین په دې معنا واخلي چې څنګه خدای اولین دی نو داسې دیم اولین دی، نو دا خو غلطه ده. که رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین په دې معنا واخلي چې الله د دې کائنات پیدا کولو نه مخکې او د دنیا د مخلوقاتو پیدا کولو نه مخکې الله پاک ځان ته انتخاب دی او محبوب کړي. اولین په دې معنی چې زه دنیا بچ پیدا کوما نو داغه منشا او غرض بچ دی اغا ټول توتیه تمهید وی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو د پاره. دغه وجه چې د 1,24,000 پیغمبرانو د ټولو کتابونو په ټولو خاتمه کې په اخر کې دی راوست. قران کې راځي فرمایي چې ما لقد جاءكم من الله نور وکتاب مبین. لقد اوس دې لفظ لقد ته خیال کوه، حالانکه خدای پاک ته د لقد ضرورت نه و. لقد معنا ده په تحقیق سره. اوس الله تاسو غوندې خلکو ته چې خبره کوي نو په تحقیق سره خدای ته څه ده. استاد دې ملک صدر یا وزیر اعظم چې غوړی ارزانه یا چینی ارزانه خدای به نه ارزانه که خیری، نو دا ور سره وای چې خامخا میں نے گھی کو ارزان کر دیا ہے. وای د کوټي وزیر وای خامخا میں داسې وکړ. وای کوټي وال ناس صدر داسې وای چې خامخا میں نے گھی کو ارزان کر دیا ہے. دا خامخا ټکه اچوي د فرعون غوندې میں نے گھی کو اتنا گرا دیا ہے، میں نے چینی کو اتنا گرا دیا ہے، میں نے فلانا کر دیا ہے، میں نے فلانا کر دیا ہے، میں نے دلته دا کو سړپ غوندې وزیران دي. دویم دا خبره کې ما داسې وکړ، ما ایشو کو، ما پیشو کو، ما ایشو کو، ما پیش ته پوه شي په خبره. اوس د خدای دې شفقت ته ګور. خبره کوي مونږ غوندې ته چې مونږ اډو په بنی آدمو په قطار کې نه یو، او لفظ لقد وای په تحقیق سره جاءکم من الله، راغ تاسو ته د طرف د الله نور یو نور و کتاب مبین او کتاب ظاهر. اوس و کتاب مبین او نور باندې دا معطوف له دی او معطوف له کې مغایرتی عین نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی چې ما تاسو ته یو نور راولېګلو او یو کتاب مې درته راولېګلو چې ډېر ښکارا او ډېر واضح کتاب. دلته مونږ کې خو ټول عمر بار ملکونو لوبې کړي دي، ټول عمر خاص کر انګريزانو په مونږ کې 10 لوبې کړي دي چې پناه په خدای ده. خلق پیدا کړ چې دا په دیوبند کې چې کوم علما دي دوی आवाज وکړو چې پیرنګې دي د هندستان نوزي دې دیوزي
انګريز خډیر لوی پالیسی باز قوم دی هغه ورته مونږ غوندې خلک را پاسولو اوس مونږ خډیر زر را پاسو کا خیال وکړو یو دیره کې ولاړو منو اسخات چې وشلو نو مولا غلم لاس ور چې لاس ورکو نو لاس کې یو د 500 روپو لوټ ورکو نو د مولا منډې کړې او دغه د یو څو قبرونو کې قطکانی غوندي دایره واغستو آیات کرسی شروع او الله لا اله الا هو الحي القيوم لا ما ورته مالداس کې ولدا په دې لحد کې چې دې مړی ته د سپېګمو ما داوم چرته سنت کې راغلي دي چې مړی ته سپېګمو ته آیات کرسی باندې کانی دم کوي اور وای ما ته په آرام کې نه مړ یو خدانه تنگ شوې دې لوټ تا وګوره دې 500 صحق خو به ادا کوم کړ نو د 500 لوټ چې دا ډېر ظالم اوف هغه ورځ یو سړی راته وی چې دا د جنازه فوټو چرته لګېدلې دلته زه خبرې نه کوم مال بس ټیک دا کړ او ډېر ښه کار دی غړب مې په جیب لاس ومنډ پکې د سلو لوټونه او تر واغست خپل جیب کې مواج که خیالو کې دا جیب دی خي طرف ته کنه مال د جنازه فوټو پړه د پاسه ګرځي خدای دې به خو باسو که په دیوال لګېدل در باندې بد لګي دا خبره ده یعنی ار خبره د دې قوم او د دې ملک چې د طفلانو په شان د ماشومان په دې تصبر کېږي چې دلته فوټو لګېدلې ده فوټو خو نن تا کینه نه وته فوټو خبرې کې نن ست په کمل کې اوسېږي ستا خزا ستا لور کته په 2 کروڑه پردو کې بند کی چې حج ته لګي او فوټو یې نیوي ستلې نشي تاسو خیال راغی ته په فوټو نه بد شي دلته صاحب د شناختی کارت رواج رئیس ته دی او یا شناختی کارت چې جوړه خدای دې په دې قهر ما اړه بیا چې ډومیسایل جوړه په دې ویر دې خدای واړه ډومیسایل جوړه صاحب کونسلر نه به وکيو کونسلر نه به بیا تانی نه وکيو تانی نه به بیا مجسټریټ نه وکيو مجسټریټ نه به بیا ډیپټي کمشنر نه وکيو بیا به سه په کچرو کې چې د اندراجو کې د سپډن سره په لوی عظیم قهر باخته اور قدم باندې خدای درته د قهر اسباب جوړ کړي ته خو شناختی کارت جوړولو دفتر ته ورشل غوړي او د شناختی کارت کې څه دي څه شه دي تاسو مر افغان مهاجر چې دلته اوسېږي ټولو په پیسو باندې شناختی کارتونه جوړ کړي دا لا بل آرام ته چې په دې ملک راوته شناختی کارت او شناختی کارت خو دې داسې ملک چې ملک خوې کنه وطن خوې کنه بیا ورته صاحب دوی یو بل شعر ایستل میرے راشیدا میرټ باندې چې کم خلک غسته کیږي دي په صورت برات لاس کی دي او درې کانی دي په خزو باندې لړه کی چې دا په میرټ باندې خلک کلی ک کالجونه دي ک یونیورسيټي دي ک نوکرای دي ټول دا به خپل چې دنه ناراضه ک سور خر ولې نه او چې د بابا خپل د بدلې و بچیا چې نږدې رانه نو زه په زه خدای رانی ولي زه په زه او په ځان پويږي نه د شفقت او د مینې خبره ته نږدې نه راځي نږدې د خدای نه لوی شفیق څوکشتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی شفیق بل څوکشتا اته نږدې نه راځي او شیطان دماغ او شیطان مزاج خلق پسې منډه وهي نو خدای خوار او ذلیل کړي خدای رسوا د زمانه کړی چې ستاسو عمرې خورز بنه ګوري انګريز خرید و فروخت کو چې مسلې چیړ کوي اختلافي اختلاف پیدا کوي شام اختلاف پیدا کو چرور د دیوبندیان چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا بني ادمو دا واستو ګور انور او تاسو وایي چې بني ادم او تاسو غوندې سړی ته چې زو هم کنه زو ما خو تاسو پیژنې یا مولای ما او زه درته ما چل کا
دا وګوره دي خلکو ته چې پیغمبر ته وایي چې زمونږ غوندې بني آدم دا د وجلو دي کنه والله اوسم پاسو مو ورپسې ورول ځای کنه دغه څخه غوړ زیړ مولا وي او راپا بسې چورونو اسلام په خطر کې آی هاي تبعی دا پیغمبر ته وایي چې هغه بني آدم او تاسو وای دا څوک دي د کافر بچ وای دا دیو اوستا کې خو خپل عقل شته خو یا به د چیلی سر در پوری یا به د بیزو در پوری یا به د میلو در پوری یا به کاڼې در پورې تړلي خپل عقل خو لرې نه قرآن او حدیث باندې خو پوهېږې نه دین ته خو نږدې راځې نه خو به چې کوم غوړ کړی غوندې درته څه ووایي به ته چې وای دا خو رښتیا اوس په دې خبرو خو هغه خلق پوهېږي چې چا ټول ژوند ورته وقف کړی امام مسلم یو تیر شوی دی مسلم شریف کتاب په حدیث کې لیکلی په یو حدیث کې سوچ کولو یو حدیث او یو لوی ټوکرای د کجورو ورته پراته وه حدیث کې سوچ کوي او کجوره رالی او خوري سوچ کوي او کجوره رالی او خوري سوچ کوي او کجوره رالی او تر سهاره پورې په حدیث کې لا سوچ ختم نو چې کجورو ټوکرای خلاصه کا او مغه سبب د مرګ وګرځي دومره استغراق په یو حدیث کې ورته راغلی چې په دې پویم نشو دا ما څومره کجوري هغه خو ستاشته نه قرآن باندې خو پوهېږي نه خبرې را پیدا اوس زه تاسو ته ووایم چې ورونو طبعي جوړه ده داسې خلق را پیدا شوي چې زیارتونه نه مني اولیاء نه مني وایم چې کوم سړی درته اوس وښیم اوس دا ټول جومات ورپسې ورپاسوم او وجنو یې ځکه زیارتونه څنګه نه مني په هغې جنډې ولاړې دي تاسو خیال دا د دې قوم عقل تاسو وایئ په ایمان چې قرآن خو د ټولو مسلم ایمان دی که نه ټیک شو الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بس قرآن تا گورا احسب الناس آیا خلق دا گمان کئی ان يتركوا چې دوی بخلاص شي ان يقولوا آمنا صرف په دې ټکي چې ما ایمان راوړی دی په دې ټکي بخلاص شي وهم لا يفتنون د دې کشته به په ګرداب کې ګیره نه وي دی به د امتحانو نشانه شوي نه وي او دی به صرف په دې ټکي خلاص شي چې ما ایمان راوړی دی په دې به خلاص شي نو تاسو اوس وایئ چې ایمان لوی دی که زیارت لوی دی ټول وایئ نو چې الله وایي چې په دا تش ایمان دې هم نه پرېږدم په خپل ذات مې دې قسمي چې د اور ټوکړه کړې مې نه چې پرېږدې نه دم په دا تش ایمان نو په تش زیارت منلو به دې خدای څنګه پرېږدي پرېږدي زه منم یو سړی وایي چې زه په ابو میا صاحب زیارت نه منم وای میا صاحب څنګه نه منې د بادو ټیکا اخیستې ده یو سړی دا وایي چې زه پلانې زیارت کاکا صاحب نه منم یا پیر بابا نه منم یا پلانې نه منم په دې کافر کیږي یو سړی وایي چې زه پلانې زیارت نه منم کافر کیږي دې مولیانو په خلک کافر کړي صرف دې لپاره
چې د منوګي غوړی دیکھو وګورئ دا څومره اولیاء چې دی په خپل وخت کې دا ډېر لوی خلق تیر شوی څومره اولیاء چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې تاسو پیرانی دا دومره لوی سړی تقریر کولو د جمعې ورځ او دا آیات چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الله غزاد ته چې په یو شپه کې خپل بنده اسمانونو ته بوتلو یو سړی پکې را پاسې دی وی یا شیخ لا اسلم داډو زمانم نه چې په یو شپه کې اسمانونو ته لاړو بیا را یو شپه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی چې نه مانه نو ځه بس کور ته لاړو په غوسه خزه سرخه کوله ورته سړیا څنګه وختي را لې ولې لګیا دې غډي وډي چې په یوش پکې اسمانونو ته لاړو راو ول خلک یو براوړه سیننو چې دا وړه واغه کټوای په حکم یاد د چې منګیا غسته دې سین ته تلې ګرمي وا جامي وېستې دي او چولام او چې سین ته کو شوه دې او بو ولا ټیلا ور کړې د سین دغه غاړه غرزول چې هغه غاړه غرزول دې هغه غاړه یو مچیمار ولاړو میانی نیو هغه چې کتلی دي د چې ځان ته کتلی خزا دا سړی خزا شوه په خوابم دا یقین نه راتلو چې سړی څنګه خزا کیږي اوس خو به یقیني کړم هر سړی خزا ده کنه هر سړی خزا یا خزا نه ده اجړا خو ده چې ځان ته ګوري خزا ده امایان والا په صادره چولې ده چې دا زنانه ده کور ته بوتلې ده بیګاله مولا را وسته ده غټي پینی کا تړلې اوس دی ورته دا ویم نه چې زه سړی وم ځکه چې ښځه ده هر څه د ښځو دي 12 کاله تیر او په 12 کاله کې 12 زامنو سم بربرای چیلای وکال کې بیا یو راوړو الته زمونږ یو آشنا دی دغه دکان سره یو ملنګ کینی نو دا کاغذونه ټوله یو خرڅي ویل مولا صاحب لس بچی می دي او دا کاغذونه ټوله نو مال لس څنګه ویل خو لس 12 کاله مې د خزي وشو لس بچی مې رو نو دا باز خزه چی هغه خدای دې رحم بیا دې خزي منګو خزو سره منګه را پسر کړي دی د سین غاړې تر اغلی دا او نور خزو لمبل دیم جامي وستې دیو چې لامبي بیا ولا سین ټیلا ور کړي دا بیا د سین دی غاړه را پریوت چې را پریوت دا چې ګوري هغه منګیم پروت دی د چې کوم وړو او هغه جامې په د پاسه پرتی دي او چې ځان ته ګوري نو سړی دی یک دم خپل جامع اغوستې دی او منګې راغستې دی او کور ته راغی چې ګوري او ماغه ټیم دی او خزه لګیا د سرخه کړ ورته وی سړیا دومره زر راځي دومره زر راځي سړی ورته کور دی وران شه زما خو 12 زامن مو شو دومره وخت تیر شو او ته چې زر راځي اندازه کوي دیتا وی کرامت د اولیاء چې دې هغه ته وی خرق العادت خلاف عادت د سړی ولی نه چې کم کارو شي دیتا وی کرامت او د دیوبند علماء مذهب دا دی چې کرامت بعد الموت هم حق دی بعد الموت
د قبر نم استفاده خواص چې دی هغه کولی شي. دا مذهب د علماء دیوبند دی، د مولانا تنوی دی، د مولانا مدنی دی، د مفتی کفایت الله دی، د شیخ الهند دی، د مولانا شبیر احمد عثماني دی. خیال امراغی سړی منګه کې خو په منډه جمعات تراغه او ما ټیم دی او شیخ عبدالقادر جیلانی لګیا دی او سبحان الذي اسرا بعبده دا آیات وی لګیا دی. دا ورته د سین نه چغې کړې صدقت یا شیخ صدقت یا شیخ. اگر او وختو چې څه چلو شو ولی ول ما سره خدا سي چلو شو ته لو مغه ټیم کې ولاړ ول بس په خلکانه کېدا ولوس مې ومنله چې الله په یو شپه کې عربونه مل مظلم په سړی کولې شو بیا راوسته. تاسو پوه شئ دا عزیزانو دا هغه خلق مسلک دی چې کوم بذات خود په خپل اولیاء خو زبچری د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په تش منلو باندې خلاص نشم سو پورې چې په هغه لار نشم چې کوم لار هغه خدای ته دتلو خو دلې دا. دی وخت کې مثلا د پاکستان سربراہ چې دی صوبو کې مشر گورنر دی چیف منسٹر دی وغیرہ د دوی د اصول او د دوی د جوړ کړی نظام چې هغه انسان جوړ کړی په اسمبلی کې داغي خلاف ورزي چې هر انسانو کې نو هغه سړی اونی وشي پاغه فیار چاک شي عدالت تا او کچرو تا او ها چې بیړای غر کشي یا کېد شي یا پانسی شي یا جرم شي یا سب تندر خو پپری چې د انسان د جوړ کړي نظام خلاف ورزي څوک کی هغه ته وګورئ په دنیا کې دومره سزا ملاو شي چې عمر له یاد لري. ستانن کمپلیټ ملک د الله نه باغی دی کمپلیټ ترما پورې. استاد سوچو کوي چې مکمل ملک د الله د جوړ کړي قانون نه باغی دی. الله یو څوي ته بل څه الله یو لار خي ته په بل لار روان بیا درتا لار خودو د پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم غندې هادي راستولې هغه یو لار وای ته په بل لار روان نزيبه ترکما بمنډي وې خیر بستړې شرا پری بوزي ترکمه بزي تاسو وګورئ یو سړی چې زوی وش دا زوی ولا چا ور کړی نه دا زوی دلا هغه خلکو در کړی دی چې څوک دا زوی شوی وراشي پیډا دی هغه څه چل کړی دی او زوی دی شوی دی. کدا زوی تا دا منلې چې دا ماته الله را کړی دی نو تا به ټوله ورځ خدای ته په سجدو تیرا کړی وې او دا به دی ویلې چې مولانا تنویر رحمت الله علیه ورځ ناستو سحر ټیمو نو داسې نرای غوندې هوا رااله او د ګلو خسته بوی د سپېږمو ته ننوت نو دا شعر یې ووی چې کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربانی چرته زو چرته د ګلونو دا خسته بویونه اے د سحر بعد د استا مهرباني د چې زما سپېږمو ته د داسې خسته بوی راوست تا ته پکارو چې ټاټوله ورځ خدای ته په سجدو تیرا کړې وې
कि कहां मैं कहां ये नगहते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। खुदाए चरता ज او چرته دومره ښکلی بچی ما ته راکول، یا الله دا ستا مهرباني. نو چې زوی دی وشي نو اول ډزې په خپله وکړي، نو دا د ډمې زامن را خبر کړي چې را خبرې کې هغې ته تاسو دوستان وایي. هلکه دا ولې دا څوک یاران دوستان دي؟ لعنت دې ستا په اومې پیړۍ شي چې ستا دوستان داسې دي چې د خوشحالۍ په ټیم کې د خدای نه بغاوت کوي. دا ستاسو دوستان دي؟ دشمن ته دوست ویل تاسو په ایمان وایي چې یو سړی تا اور ته غورځوي او یو سړی تا د اور نه بچ کوي، نو ستا دوست کم یو دی؟ ستا د خوشحالۍ په ټیم کې د الله نه بغاوت کول او ټول کورنۍ په دې آماده کول چې تاسو د خدای نه باغیان شئ، نو ته دشمن ته چې دوست وې دا ستا عقل دی؟ دې ته بیا انساني عقل حیرانېږي که نه چې دام بني آدم دی چې دشمن ته دوست وایي. عزیزانو زه مولایم، زمون خو زامنم شوي دي او سنتونه مم کړي دي او لونه مم واده کړي دي او زامن مم واده کړي دي. تاسو د علاقه کې پوښتنه وکړئ چې زمانه زیات دوستان او پیژنګلي د چا ده؟ نه خو راته چا نکریزې راوړي په دوبړو او باجو، نه راته چا ډمان راوسته او نه راته چا ډمې راوستې چې د بجلیګر ملا د زوی واده دی مونږ یې دوستان یو چې ډمې وله بوځو. خبره ده څوک خو دې نږدې راشي یا کړک دې وکړي. خو خبره دا ده عزیزان، هغه یو اجړه باندې څه کیس جوړو، نو عدالت ته چې پولیس بوتلې دی چې مجسټریټ ته ور مخامخ شوی دی، نو مجسټریټ هم خریلی ناست و دننه، نو اجړه چې ورته داسې کتلي دي ویل وایي نورو اجړاګانو ته اواز کړی چې راځئ خورې دام زمونږ خور دننه ناسته ده، خپله خور مې ده دا به په مونږ څه دفې ولګوي. نو مجسټریټ هغه سپینو کړنو تپوس وکړو چې دا څه چل وایي؟ وایي دا خو وایي چې دام زمونږ خور ده. ویل وی پاسې باردارني دننه یې مه راولئ. وی پېژندي؟ تاسو یې پېژندلي؟ دشمن ته دوست خو ستا هغه سړی دی چې کوم تا د جهنم نه بچ کوي. دوست خو دی هغه سړی چې کوم تا له جهنم ګوري. تا زوی شو، دغه زوی دی بیا لوی شو، بیا د دې زوی دی واده دی، بیا دې صاحبه د شاخه تاخل زامن راوغوښته چې راځئ اوس واده دی. دا حال ګورئ بیا دې ودونو کې د خلک. پرون راته چا ویلي د چینو بورۍ چې دی په 240 روپۍ شوه، مال خدای دې په 2000 کې تورې خاورې ولې نه خوري دا قوم چې دا چینی بس کی پای ګران شو مال متیازي دس کی څومره رامي چې دی وخت کې غریب دی او څومره چینجی چې په غریب کې دی. په کارو چې سرمایدارو خو ډر نارې والے په دې سرکونو باندې. تاسو د دې غریبو حال ګورئ. والله العظیم د غریبو لارې هغه ورځې مخې ته مې تېره شوه او دوپړی په لارۍ کې کینولي دي او ښځې پکې ناستې دي. د ښځو بار لاسونه رایستي دي
دغه کوي دا ستاسو خدي بیا په نکریزو چې روان یو دوپړی ته نه مخکي بیا ډولای سره چې هلک روان یو د هلکانې شاغوت کوي دا څه ملک دی دا څه قوم دی دا څه بني آدم دی دا د سور بچی چې سبا مردار شي بجلیګر مولای جنازه الله اکبر زویم چې الله اکبر خدای چې پرې ندی د خنزیر بچه زمان چې لګم چا کې ضمیر وي او دا د پلیته بچی مردار شي دا به وایي چې دی خدای وبخي والله که درته وایي او پیشو ترغه پورې شیخ چې په مګو نه یې پیخه ته پوه شوې اوس قرآن واورئ قرآن واورئ کلیر کټ آرډر دی د خدای صفا چې فلما نسو ما ذکروا به کم خلق چې ما او زما قانون نو فتحنا علیهم ابواب کل شیء ما هیر کی کم کلام چې دوی ته او کم قانون چې دوی ته راغلی دی هغه هیر کی او شاته وغورځي نو زه څه چلو کم الله وایي او دلتم عقل حیرانی زه څه چلو کم فتحنا علیهم ابواب کل شیء د ټولو نعمتونو دروازې پې ور پرانیزه چې خورا سکا ګډېږه نچېږه دغه دی وخت حتی ترغی پوری حتی مانا ترغی پوری اذا فرحو بما اوتو چې دا ما سور کړی دی چې دی پکې خور نه نوځي اسمانم تهیر شي زمکم تهیر شي خدایم تهیر شي رسولم تهیر شي دین او مذهب او حیام ته لاړ شي فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا دا سچ ورکړلې شي دي چې د پکې خبر نه نو او خوشحال نو سچالو کم بیا زه او زیب کم پا اخذناهم بغتتن ناگهان رونی سم چراوینی سم فیضا هم مبلسون بیا دی اریانی چی اللہ دا سوشو دا د خدای قانون نن واګي خدای درته پملا چولی دي چې منډه کوي خو هم دا چې هر طرف ته ځي کده ګډې دو طرف ته ځي کده تماشو طرف ته ځي او کده جمعات طرف ته ځي او کده الله طرف ته ځي هر طرف ته اوس راته یو دوست خبر وکړه وې دلته درې بایسکوپونه دي پاغي کی ټیکټ په 75 روپۍ دی او پکې بلو پرنٹ چلی بلو پرنٹ اوس تاسو په ایمان وای چې دا جمعات یو کوټه په دې کوټه کې چې زه ډمې ګډوم نو ګناه د دې کوټې ده که زما ده
وای کنه یو ټول شیخان ناس دی والله که په خبرم پوهیږي ګنده ګناه د چا ده ګناه زما ده د کوټي ګناه نه ده ګناه د بایسکوپ داغه کوټي نه ده چې کومه کوټه کې بایسکوپ دی داغه اوسپنې نه ده چې کومه اوسپنه بلو پرنټ شایع کوي او په پرده یې ښیي اول نمبر ګناه د حکومت وقت ده اول نمبر چې ستا په دور حکومت کې په ملک کې د عیاشۍ او فحاشۍ او بېدینۍ او لوفرۍ او بدماشۍ اډې ولې جوړې دي که ستا د قانون خلاف ورزي څوک وکړي نو هغې دپاره خو دفه شته او ستا په ملک حکومت کې د الله د قانون خلاف ورزي کیږي هغې دپاره هېڅ دفه نشته اوس لنډ وګورئ دې مجلس کې وکیلان هم ناست دي ستا د ملک په قانون کې دا دفه نشته که چا خدای ته کنځلې وکړي نو کم ایکټ لاندې به هغه چالانېږي دا دفه نشته او ستا د ملک په قانون کې دا دفه شته که چا صدر او وزیر اعظم ته کنځلې وکړي ما د یحیی خان په وخت کې مارشل الله وه ما سمه خبره کړې وه چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې یو پاگل ډانس کیږي پاگل ډانس هغه ته وایي چې د ښځو پرتګونه هم پکې بدل شي او بربند ګډیږي ښځې او نر دواړه نو ما د صدر کلب یاد کړو سی ای ډي والاو تینا صدر هاوس جوړ کو چې د صدر په کور کې دا چل کی نو صدر هاوس خو مالی دل هم نه دی نو 16 مارشل الله کې زونی وم او د کوواړ جیل ته بوتلم او بیا مارشل الله عدالت کې چې پیش کړم نو سلور تانیداران را سره پیش شو یو مجسټریټ پیش کلمې په تیرې کړې چې او د سیویل او بیړم غرکش मार्शल लॉ अदालत मां तो वेले आप इनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं पदी से एतराज के मालाओ वेल सर मालदा कसमुना द दे खल्को आदत कर दे दिले उस्ताद सो ईमान वाई पुख्ताना को यही जोड़ता ना अगर कि पुख्तो मुख्तो खुदा पर आस्ता कदर की बुली जबद 25 करोड़ खिंजीरान न पैदाइम कद पुख्तो बुई दर के बुई د چا د خزي خختک چې په کوچی بازار کې پردي الکان ډتای را ډتای دغه پښتانه دي د چا خزي چې پارمی سټیډیم کې ټوله شپه سنداګانو سره ونډي خوري دا پښتانه دي بوی درکې نشته هر سړی د خبرې د پاسه دا وایي که نه وایي چې زه به ښځه په 3 کاڼي طلاق ساتم دا وایي که نه وایي 99% خلک چې دي طلاقیان دي وی اکاری کړی یو ښځه ځان باندې طلاق دا دی طلاقیان د دې دا زامن ولې ټیک نه دي دا رمونی زمونږ دا بچی دي دا رمونی دي رمونی د طلاق شوی ښځې نه دی راوړي کینی تماشا کوه که زمونږ ښځې سمې وې او دا اصیلې ښځې نه وې زمونږ بچی به داسې وران نه وي که د مولیانو بچی ګورې اپن حالت دي که د پیرانو ګورې اپن حالت دي خو د خدای قهر که میاګان ګورې که سیدان ګورې که شیخان ګورې ټول پن حالت ما وی چې 3 کاڼي راوغواړه ویلې او بار نه 3 کاڼي راوغوښته تانیدار ته مې ورکې مالو غورځوه چې یو 2-3 په ما د ښځه په 3 کاڼي طلاق کړي چې د صدر کور یاد کړی ویل کلمه خو مې تېره کړ که نه کلمې خو تار وخت تېرې مارشل الله کرنیل ورته وایي چې ڈالو یہ پتھر نہیں تو ابھی تمہیں جہنم بیچتا بس په 4 واړه تانیدارانو مې ښځې طلاق کړي
چې د مجسټریټ نمبر راغی هغه په دسخط کړو چې او د سیویلی چې داغه نمبر راغی نو ماته چې ما خو نه واده کړی مولانا صاحب خدای ته وګوره غر کېږي مال چې نه وې طلاقي شي خبر ما خو 500 لا تیارې د مارشل الله عدالت کې او په خپل به طلاق نه ورته پاغه مې مو ورزو کرنیل راته وی چې مولانا صاحب ابھی مولوی آپ کی جو مرضی ہے کرے جو مرضی نو 3,000 روپے جرم کړ تاسو خیال راغی عزیزانو عرض میں داو چې یو ټکه د صدر د کور خلاف ما کړو حالانکه دا کور می یاد کړم نو دا سی ډی والا غلطی وا او زید مارشل الله د فعلان دی کوار جیل کې ومه او جیل نه بیا مارشل الله عدالت کې پیش کړم چې تا توهین صدر کړی دی څه دې کړی دی او صدر څه ته وایي د ملک سربراہ ته صدر وایي دیکھو ګورئ کم قوم چې 24 घंटे توهین مالک کائنات کوي اب کوم دفعو کې چالانی ها وای کم قوم تھرو آؤٹ قوم چې ده 24 घंटे چې توهین مالک کائنات کوي چاغوي سره بچکی توهین صدر ما جیل کی اچھی توهین صدر ما پا عدالت کی پیش کئی توهین صدر ما جرمئی او توهین خدا او توهین خدای قانون او توهین جناب محمد رسول اللہ دوی سربت سکی تا سربت سکی خپل گریوان کے سوچو کئی پل ځانته وګور تاسو سربت کی تختی بکم خوا زی بکم خوا ایو سړی نه چا پیسې او تختولې نو دی خو منډه والے چې دا چانه تختولې وي دا دیری ترا منډه کړه خلک ورته لاغه دی اقل لاړو ولغه مې مکه ودای زید دلته برازي دغه دوه غزه او یو تنگ غوندي سوډه دینه چرته تختی دی شي ورزی بکنه در سره به مور وی خور بئی رور بئی خزه بئی یار بئی دوست بئی دغه دوستان چې کم تاسو جهنم له تیاری لګیا دي دا بئی در سره او پھول کھلاریں لحد میں جن سے یہ امید تھی دا دوستان تاسو څه کوي چې مرشي او راشي جنازې ته نو ناس بیا چې لږ غوړ غوندي نو هغه پوز ته رومال هم نیولی چې ته خښېږي نو ډوډۍ سپېږمو ته رانشي پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد هغه دوستان چې ما وی چې مال خو په قبر کې د ګلونو صادره وغوړی چې زلاړم اغیم په ما خاورې راواچو اوس خو خاورې په د کلی خلک چې دوستان لري ولاړ کوملا لک تلاوت وګد کی وې دا سبي وقوف خلق دی وخت نه پیجنی د وخت نزاکت نه پیجنی ټایم ضایع کوي پاکستان کې لا د چا ټایم هم قیمتي دی ها دا بل اورس په د قومي اسمبلی کې څه وشو دا ستا د ملک اعلی اداره ده اعلی چا د ټول ملک تقدیر جوړي او اسمان سره خبرې کوي پاغه اعلی اداره کې ابل اور رسوش تاسو په ایمان وای چې داسې خو به د سرک لپنګانو لچګانو مونږ کی لکه ستا د ملک په اعلی اداره کې چي خلاصه به سره وباس خلاصه به اداره وباسو چې یو جنای و ودیدا نو چې ناوي کړي و نو دا جدي خاصي کوي کنه پړ کې خوې چې خدای کله به خو هغه کوي نو
اجینکو ورته وی چې اوه مکه وا داسې سړی له ورکړي چې دا میړه دې پوزه نشته ناغه نو خدای دې دا به پوزه راته اوس خکې دا ستاد ملک اداره دا خدای دې درته اوس خکې نو زبد څه وای بلدا چې ستاد منبر قیمت 3.5 کروڑ روپے ته ورسېد تاسو د باړې په خوړ یوړې شي دا منبر رونی سي او خپل حق غواړي چې زما په ووټ ته منبر شوی وي دي 3.5 کروڑو کې چې زما څومره کېږي مال هم راکړه بجلیګر مولا پسې راځي چې زوی مې ونیوه پلانې مې ونیوه ډنګړی مې ونیوه ځکه نه چې چاله دې ووټ ورکړی هغې پسې منډې واکنه ماله اشاره قسم په خدای چې ما چاله ووټ ورکړی وی او هغه 3.5 کروڑ روپۍ اخیستی وی چې ما تې پرتوګ نه وی ویستی د سړي زوی به نه وی چې ته مې خپل حق نه راکړه خو مصیبت دا دی چې ما چاله ورکړی نه او که ورکړی مې دی خرڅ شوی نه دی تاسو هغه قوم یې ټیکېږئ نه بلکل قانون مې درته واورو اخیری ټکی واورئ چې زوی دی وشي د زوی واده دی شي د زوی کویدن دی شي خوشحالي در باندې راشي په هغه وخت کې دا راوستې چای نو تا ته الله ته سر به سجود کې د پکار دی او کنا الله سره ډزې پکار دی اوس ټول قوم وګوره د دې زوی واده دی چا جوړ کو خدای دا پیسې چا درکړي دي چې دا خونچې ګرځي خدای نو هغه خدای سره دی په خوشحالۍ په ټیم کې ډزې شروع کړي او چې دغه زوی درته مړ شي یا څوک مړ کړي نو دغه کوي مورم خدایم زه دې لیدلی وم دغه خدای دې د زوی په واده کې یاد نه و کچنی په واده کې دې دا خدای یاد نه و چې اوس په مرګ دا خدای تا ته یاد شو نو ټوله ورځ چې د دې کم قسم افت به پې نازلی او دا ملک به تباه کړي والله العظیم چې 24 غنټې د دې خلکو بغاوت او عیاشي د خدای نه زه ګورم چې د دې قوم حشر او د دې قوم انجام بڅي زړه کې سوچ وکړئ خدای بندگان یې خدای پیدا کړی یې خدای د کائنات مالک دی چې هغه دې رونی سي بچکولې دې څوک نشي ټیک شو بچکولې دې څوک نشي اخیری رجوع بدی هغه تکي تختې دې ته نشي هغه دې پریخه دې او شیطان دې په وګو سور دې چې چا د خدای سره وعده کړی و چې زه خو د آدم علی السلام کافر کړم او ستا په ذات مې دې قسمی چې د یو بچی مانه جنت ته لاړ شیطان په پاکستان کې دسې کامیاب شوی دی دسې چې بس خبرې مکو دا شیطان به د قیامت پر ورځ د اور په منبر کې او مونږ به راټول کی چې راځئ بچو تاسو زما دنیا کې مرګري وای او ډیر شکر دی چې د دوزخ کې زه یوازې دی ما راځئ چې اوس په ګډه ورځو نو مونږ به په ګډه ور سره روان شو حساب کتاب به چا سره کېږي مونږ څه کړي نه دي نو مونږ حساب را سره څه کېږي ټک پړک دی